د دې ړومبي آیات کریمه تعلق او مناسبت زمونږ د ازلی دشمن سره دی چې هغه ته ویل کیږي ابلیس. په حدیث د ابن ابي حاتم کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دی حدیث تا په ذخیره د احادیثو کې نوم د حدیث قیامت ورکړی شوی دی. نبی علیہ السلام فرمایي زب شفاعت شروع کم او دې ته ویل کېږي شفاعت کبرا. لومبه شفاعت بسوک گئی نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام فرمایي انا اول من یشفع، ز اول دا غچا نبیم چې هغه به شفاعت شروع کوي. لومبه شفاعت به نبی علیہ السلام کوي، بیا به پس نور انبیاء، بیا پس اولیاء، داسې نور خلق. کله چې اهل کفر او اهل جهنم دا د مؤمنانو طریقې کار وګوري چې دوی خو ځان له شفارسی وکتو او نبی علیہ السلام شفارس کې الله ته پیش کو، لہذا مونږ هم راځي ځان له څوک شفارسی ګورو. ایمان والا خو ځان له شفارسی وکتو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي مونږ هم ځان له یو شفارسی ګورو، شاید چې زمونږ شفارس مو کی او دغه رنګي مونږ هم د تکلیف او مصیبت او د جهنم د سختو نه بچ کی. نبی علیہ السلام فرمائی ګرځي را ګرځي با څوک شفارسی به نه ملاویږي، اخره کې به وای کم بابا چې دوکه کړیو او کم بابا دې مقام تر رسولو راځي هغه بابا له ورځو چې هغه ته ویل کېږي ابلیس او شیطان. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. نبی علیہ السلام فرمائی دا ټول به شیطان لراشي او شیطان ته به وایي چې بابا د ایمان والا شفارسی خو پیدا شو او شفارسی اکڑو، لہذا آیت زمونږ شفارس کولې شي که نشي کولې، ځکه نن که مونږ په دې اور کې سوځو د تکلیف او مصیبت کې مبتلا یو، خو ستا مرهون منت دی، ستا د محنت ثمره ده، ستا د هغه کوشش او ستا د هغې جذبې وجه ده که نه، لہذا آیت زمونږ څه شفارس کولې شي که نشي کولې. نبی علیہ السلام فرمائی ابلیس هغه به د اور یو منبر وي او د اور منبر ته به وخیږي او د خپل اولاد ته او د خپل تابعدارو جهنميانو ته تقریر به شروع کی. رب دغه تقریر د شیطان په دې آیات کې راغسته ده. الله رب العزت فرمائی وقال الشیطان او ابوی شیطان لما قضی الامر، ہر کلا چه فیصله بشوی دکار، جنت والا با جنت تتلیوی او جہنم والا با جہنم تتلیوی، طرف فیصله بشوی شیطان با تقریر شروع کی او سبوی وقال الشیطان او ابوی شیطان لما قضی الامر، ہر کلا چه فیصله بشوی دکار سبوی ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقینا اللہ وعده کړي و تاسو سره وعده پر اختیا باندې، ووعدتکم او ما وعده کړي و تاسو سره فاخلفتکم نو ما تکا وعده لره تاسو رب وعده کړي وکړه ای زما بندا کچرته زما او زما د پیغمبر اطاعت او تابعداري دی وکړه، تا سره زما لوز او وعده ده چې زه به تعالی د دې بدله کې نعمتونه درکوم او دغه رنګ جنت به درکوم.
لہذا رب وعدہ کړی و او رب هغه وعده رښتیا کا. تاسو ګوره نه جنت والے جنت ته دننه کړل او رب دا وعدم کړی و کچرته تاسو زما او زما د پیغمبر خلاف وکړو تاسو لما یو مقام تیار کړی دی چې د هغې نوم دی جهنم او ستاسو سردار او مشر به ابلیس وي. لمن تبعک منهم لأملأن جهنم منکم اجمعین. اے ابلیسا چا چې ستا تابعداري وکړه نو ستا او ستا د دې تابعدارو د جهنم به ډک. رب وعده کړې وه د جنت وعده هم کړې وه او د جهنم وعده هم کړې وه. لہذا جنتیان جنت ته دننه کړل وعده رښتیا شوه او جهنمیان جهنم ته دننه کړل وعده رښتیا شوه. ان الله لا يخلف الميعاد. الله د خپل وعده خلاف نه کوي. شیطان ویلو کنه سورہ نساء یوسل نور لسم نمبر آیات کے وَلَا أُدْوِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ. رب زبے گمراہ کوما رب دویتا امیدون باور کوما او رب دویتا ستا پا مخالفت باندے حکم بکوما چی خیر دے مڑا تاثر دا دیر مدد او دیر وقت دے توبہ بہو باسکا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لہذا دا شیطان ویلیو زب امیدون ورکوما او زب وعدے کوما. شیطان بوئی اے زما تابدارو او اے زما بچو ربم وعدہ کڑی وا رب وعدہ اختیا کو مام وعدہ کڑی وا فاخلفتکم ما تاسو سر خپل لوز وعدہ سکا میں ماتا کا. بابا اوز بس چل کی گی اوز بس کی گی دا خو تا مونگا گمراہ کڑیو کنا دا خو تا مونگا گمراہ کڑیو او سلار رو باسا. ابلیس بوئی وما کان لی علیکم من سلطان او نو مال را پتانسو باندے من سلطان سزور الا ان دعوتکم مگر دا چې دعوت میں در کڑے ہوتا استا فاستجبتم لی تاسو قبولتیا کڑے ہو زبا. یہ لکہ تاسو کہ چالا مرے کے پڑے چولے ہو سوک ویلے شے دا بس ہو کوئی دا دا ابلیس اگر تقریر اللہ پا قرآن کے نقل کڑے دے چھ جہنم کی ابلیس شیطان دا اور ممبر تا بخطلی وی او دی خپل اولاد تا بتقریر کئی او دی تا بوئی چھ ما خود تاسو لمرے کے پڑے نو چولے. شیطان چا لمرے کے پڑے چولے ما کو صرف یو وسوسه کړی وا ما کو صرف یو دعوت در کړو خود ته دومره بېمانه وې چې زما دعوت دې فوراً قبول کړو چې او بابا ستا خبره ټیک ده. لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم ملامت کوي مالرا ملامت کې خپل ځانونه لخپل گریوانونو کې سوچ وکې کنه ما تاسو لمرې کې پړې چولیو جنن ما ملامت کوي ما ملامت کوي ځان په خپل ملامت کوي. ګوره رب قرآن کې بار بار دا خبره کړې ده چې انه لکم عدو مبین ان الشیطان لکم عدو مبین. اے دا شیطان ګوره ستاسو دشمن ښکاره دی ستاسو دشمن ښکاره دی او بیا موږ د دغه دشمن په نقش قدم روان یو کنیو روان. قرآن وی فلا تتبعوا خطوات الشیطان. اے د شیطان د قدمونو تابعداري مکوي دا نه چې شیطان قدم اوچتای او ته په هغه ځای قدم ایږدې ځکه شیطان زما ستاسو دشمن دی. نبی علیہ السلام فرمای اے زما امتا په تاسو څه چل شوی دی زم د جهنم نه رامنې کوم او بچ کومم او تاسو زمانه په زور ځان خلاصوي او جهنم ته ورټوپ کوي دا په تاسو څه چل شوی. رب بار بار ویلی دی کہ شیطان ستاسو ازلی دشمن دے اے ستاسو دا بابا دشمنو اے ستاسو دشمن دے ما تا زمان مخامخ قسم خوڑلے دے چھ رب گمراہ کوم بے او رب ستا دا نیغ لاری نبی منی کوما
او مونږ بیا هم په دغه خبره نه پوهیږو، بیا هم د شیطان لکې رانیولې ده او د شیطان په نقش قدم روان. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان